سلامونه مې ونې په دې هیله یم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. راځو نن یو ډېره مهمه نکته ده چې هغه که چېرته تاسو مثال خپل موبایل خرڅوئ یا نه غواړئ چې مثال ستاسو د موبایل د فیسبوک د ایمیل دغه پاسورډ چاته ورنسي، نو تاسو به یو څه به کوئ چې هغه ورنسي. ډېره مهمه نکته ده. مثال ځینې دوستان مثال موبایلونه خرڅوي، په هغه کې د ایمیل لاړ شي، هغه کې د فیسبوک هم لاړ شي، لیکن دوی لوګ آوټ کړي هم وي، په فیسبوک کې لوګ آوټ کړي او په جیمیل هم یې لوګ آوټ کړی وي، خو بیا هم د ده ایمیل او د ده پاسورډ پکې تللی شي. که تاسو چېرته هغه ریمو نه کوئ نو بیا هم تاسو ریمو کړي هم وي بیا هم هغه ورتللی شي. راځو شروع کوو. تاسو به لومړی راشئ د کروم براوزر ته. زه کروم براوزر خلاصوم. دلته تاسو راشئ، چې کله دلته راغلئ دلته به تاسو دا پاس دا درې ټکي نشان ووایئ. دا به چې کله ووایه دلته به تاسو راشئ، دغه سیټینګ ته به راشئ. چې کله مو سیټینګ ووایه دلته به تاسو دغه پاسورډ باندې کلیک کړئ. دغه پاسورډ نه مو کلیک وکړه. دلته ګورئ مثال ما کوم هغه چې دی تاسو ګورئ فیسبوک مې د اکاونټ دومره جیمیل دي، لیکن زیات هغه دي. دلته مثال تاسو هغه کړي هم وي بیا هم تاسو نه یې لیدلی شي، مثال کتلی شي. نو تاسو به دلته راسئ، مثال که تاسو یې ختم کړئ نو لومړی به تاسو راشئ هغه به ووایئ. دلته کې مثال تاسو ته زه مثال زما سره څو ایمیلونه دي، ایمیل دا ایمیل ده او دا ایمیل ده، مطلب زه تاسو ته چې دا نشان ووایم ما ته پاسورډ ښیي، لیکن ډېر ایمیل یې لوګ آوټ کړي دي، بېرته ترې وتلی مې او ځینو ته ډېر هم غلی یم. دلته ګوره دا بل هم دی. دلته تاسو که چېرته زه دا سترګې نشان ووایم نو ما ته به هغه د ایمیل هغه پاسورډ وښیي. نو که چېرته تاسو د مثال دا به تاسو داسې ریمو کوئ، تاسو به دلته راشئ، دلته به دا نشان ووایئ، دلته کوم د ړنګېدو ډیلیټ نشان دا به ووایئ، ډیلیټ پاسورډ دا به زه ټول ویني پاسورډ دا به زه ړنګ کړمه. داسې مثال تاسو ټول کولی شئ. ډېره مهمه نکته ده چې مثال ستاسو فیسبوک دغه زما فیسبوک اکاونټ ده، تاسو یې ګورئ، چېرته ما دغه نشان ووایي ما ته به هغه پاسورډ ښیي. زه دا ټول ننوځمه. ډېره مهمه نکته ده. خدای دې وکړي چې پوه شوي وئ. انشاءالله راتلونکي داسې یو ویډیوانې به هم جوړوو چې ستاسو مشکل پکې حل کېږي.